زما معزز و حدیث مبارک کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تا فرمائی یا فاطمہ تو قومی اے فاطمی پاسی گو دخپل قربانی حیوان تو ادرے گا یا فاطمہ تو قومی اے فاطمی پاسی گو د قربانی حیوان تا دی ادرے گا فَإِنَّ لَكِي بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تُقْتَرُ تا د پارا د قربانی د حیوان د بدن او د هغې د مرۍ نه چې کله وینه روانه شي او لومبنۍ قطره د وینې ترنه وځي بكل قطرة په هر یو ساس کې د وینې باندې مغفرة لكل ذنب د ټولو ګناهونو د معافی ذریعہ ده زما معزز ورونو د حیوان د مرۍ نه چې کله وینه روانه شي د قربانۍ د څاروي د مرۍ نه چې کله وینه روانه شي یو یو ساس کې د وینې سره الله جل شانه د قربانی کوونکي ګناهونه معاف کوي فاطمه رضی الله عنها ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای هر یو ساس کې د وینې سره ساده گناهونو د مغفرت ذریعہ ده سا گناهونو ور سره الله جل شانه معاف کوي زما قدرمن درونو د حیوان د بدن نه چې دا وینه اوتله دې سره الله جل شانه د انسان ګناه معاف کوي صغائر ټول گناهونه ور سره الله جل شانه معاف کوي او په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمه رضی اللہ عنہا تو فرمائی اما انه یجاء دا د قربانی دا ساروی بدمها ولحمها دا د ویني سره او د غوخي سره او د ډوکو سره او د غیاګانو سره دا به د قیامت پورز باندې راوستل شي یجاء بلحمها ودمها د قربانی دا حیوان د د وینه به الله جل شانه حاضر کی د د اډو کی به الله جل شانه حاضر کی د د غوخه به الله جل شانه حاضر کی او دا ټول حیوان د قربانی چې دا کم حیوان دی دا ټول په ټول به الله جل شانه حاضر کی او پتل د میزان کې به الله جل شانه درته کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمه رضی اللہ عنہا ته فرمایي میزان کې بدا کې خود لشي توزعو د دې په وزن کول شي او زما معزز ورونو یوزل یا دوزل یا دریزل یا لسو یا شلزل نا دا د قربانی ساروی با اللہ جل شانہو تعالی را 70 کرت اتلی او پاگی بانے بتالا ثوابو ندر دی دی قربانی دا حیوان دا سرمن او دا غوخ او دا ڈوکی دا طول حیوان با اللہ جل شانہو تعالی را اتلی او یوزل یا دوزل نا 70 ضعفا اویا کرت او اویا چند بے اللہ جل شانہو تعالی پارا اتلی او اللہ جل شانہو بتالا رداغی ثوابو ندر کی زما معززو یو طرف تا د قربانی د حیوان
په بدن کې چې څومره ویښتان دي په هغه یو یو ویښته باندې الله جل شانه تعالی یو یو نیکي درکوي. د قربانۍ د څاروي د مرۍ نه چې کله وینه توی شي الله جل شانه تعالی را گناهونه معاف کړي. او بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کانت له حجابا من النار، دا قربانی بس ساده پاره د قیامت پورزو د جهنم د اور نه نجات جوړ شي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د حدیث کې فرمایي یو ځل یا دو ځل بدانه تللی کېږي زما موضوع 70 ضعفا 70 کرت بدر تعالی جل شانه دا حیوان وتلی او دا هغه به تعالی ثوابونه درکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي ما انفقت الورق فی شیء احب الی الله، مال دولت انسان سم خرچ کړي، مال دولت انسان خرچ کړي، سو کې په صحیح طریقې باندې خرچ کړي، سو کې په ناروا طریقې باندې خرچ کړي. لیکن زما معزز ورونو مال دولت چې څنګه پیدا کول په صحیح طریقې باندې ضروری دي، نو دا سي مال دولت خرچ کول په صحیح طریقې باندې دا هم یو ضروری خبره ده. زما معزز ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما انفقت الورق، مال دولت سے انسان خرچ کی او دی مال دولت باندې دی د قربانی حیوان واخلي، مزدوری کړي دا حلال پیسې را جمع کړي، مزدوری کړي دا حلال مزدوری کړي دا حلال پیسې را جمع کړي دي او په دې حلال مزدوری او حلال پیسو باندې د قربانی حیوان واخلي. دا کوم یو پیسې چې د قربانی حیوان کې ورکي ځان له حیوان واغستو، یا مثال کې برخه اونی ولا د قربانی حیوان کې لزر او شل زر چې هر څومره د قربانی کې د خپل حصہ غسنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بهترین دا پیسې وچ د خرچ کی احب الی الله، طول انفاق کی چې څومره دا انسان مال دولت خرچ کوي په دې ټولو کې بهترین خرچ هغه دی چې دې په قرباني حیوان واخلي. ما انفقت الورق احب الی الله، د ټولو نه بهترین هغه خرچ دی د انسانو چې دې د خپل مال دولت د قرباني حیوان د پاره ورکی، د قرباني حیوان په دی واخلي، دا پیسې الله جل شانه ته فخر من نحر ينحر، د قرباني د حیوان نه بهترین خرچ بل نشته چې دې د مال دولت خرچ کی او د قرباني حیوان په دی واخلي. الا رحمن توصلوا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو بل عمل هم دی چې هغه ډیر بهترین دی. یو د اختر په ورځ باندې هغه مال دولت چې د خرچ کړي وي د قرباني حیوان یې هغه سیدا بهترین مال دولت ته چې د خرچ کو، او دین د اختر په ورځ باندې یو بل عمل هم دی. الا رحمن توصلوا، مگر رشتہ داری پالل، مړې ژوندې ساتل، تعلق ساتل، دا بهترین عمل دی چې دا انسان د اختر په ورځ باندې وکړي. په دې وجه باندې زما معزز ورونو قطع تعلق حرام دي چې یو انسان مړې ژوندې پاتې شي، ایو انسان مړې ژوندې پرېږي، معمولی سيزونو باندې خپل رشتہ داری پر خودل یا مړې ژوندې پر خودل دا حرام دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا اختر په ورځ باندې یو بهترین عمل دار چې دې قرباني وکړي.
بهترین عمل دا چې د قربانیو کې. او دویم د اختر په ورځ باندې بهترین عمل دا دی چې د خپل رشتہ داری تازه کی، خپل رشتہ داری او پالي. هغه کم خفغان د راغلی وي هغه خفغان ختم کی. حرام دی یو انسان د دریو ورځو نه باندې خپل تعلق نه ساتي او د دریو ورځو نه بعد هم دې قطع تعلق کوي. حرام دی دا خبره. نو زما معزز ورونو، قربانی کول دا الله جل شانه ته ډېر محبوب دی. بلکې نبی رسول الله والسلام حدیث کې فرمایي چې کم یو انسان ته الله جل شانه وسعت ورکړي وي، من وجد ساعتا، الله جل شانه ورته وسعت ورکړي وي، فراخي ورته ورکړي وي، مال دولت الله جل شانه دته ورکړي او دې بیا قرباني نه کوي، فلم یضحی، بیا دې قرباني نه کوي، سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا دې زمون عیدګاه تم بیا ناراضي، بیا دې زمونږه د اختر منزلم ناراضي. نو په دې وجه باندې زما معززو چې کم یو انسان ته الله جل شانه وسعت ورکړي، مال دولت یې ورته ورکړي وي، دومره وسو توفیق د دې انسان وی چې دې قرباني وکي، نو قرباني دې وکي. د ابراهيم عليه السلام طریقه ده او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په شان شوکت سره ادا کړي. زما معزز ورونو، قربانی دا یو بهترین عمل دی. قربانی سره الله جل شانه د انسان گناهونه معاف کی. د قربانی د حیوان نه چړمبنه قطره د ویني اوس الله پاک ټول گناهونه معاف کی. د قربانی د حیوان د بدن باندې چې څومره وختانی د یو وخت په بدله کې الله تعالی یو نیکی درکې. او دا قربانی الله جل شانه استاد د جنت د داخله دل یو ذریعہ جوړ کی او د جهنم نه د نجات یو ذریعہ جوړ کی. نو په دې وجه باندې زما معزز ورونو، قربانی کول ډېر بهترین چیز دی، بهترین عمل دی.